الحاقه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نشپیتمه سوره ده په مکه معظمه کې نازله شوې ده. 250 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحاقه ما الحاقه وما أدراك ما الحاقه. واقع کیدونکې یعنی د قیامت ورځ. څه ده هغه واقع کیدونکې ورځ؟ او څه پوهیږي چې څه ده هغه واقع کیدونکې ورځ؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. د ثمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼل. نو سمودیان په یو سخته حادثه هلاک کړای شول. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. او عادیان په یو ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړای شول. الله تعالی هغه پر لپسې وشپې او اته ورځې پر هغه مسلط کړه. کته هلته وای نو تعبلی دلی و چې هغه هلته داسې چیت ورزیدلی دي لکه چې هغه د خرما د ونو وراسته ډډونه وي. هل ترى لهم من باقية. آیا اوس له هغه نه څوک تاته باقی ژغورل شوی په نظر درځي؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. او همدغه سره ګناه فرعون او له هغه مخکې خلکو او ویجاړو شو کلی وکړه. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. دوی ټول د خپل پروردګار د پیغمبر خبره ونه منله. نو هغه په ډیره سختۍ سره ونیول. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. کله چې د اوبو طوفان له حد تیر شو نو موږ تاسو په بیړۍ کې سپاره کړی وای تر څو چې دغه پیښه ستاسو لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځو او په یاد لرونکي وګونه په یاد ولري. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. بیا چې کله یو ځل په شپېلې کې پوکي وهل شي او زمکه او غرونه پر اپورته کولو سره په یو گزار میده کړای شي. په هغه ورځ به هغه کېدونکې پیښه رامنځته شي. په هغه ورځ به اسمان وچوي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي. پرښتې به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او څو پرښتو به په هغه ورځ د پروردګار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هغه ورځ به وي چې تاسو وړاندې کړای شي. ستاسو هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودل شي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. په هغه وخت کې چې د چا عمل نامه د هغه په خلاص کې ورکړی شي هغه به وایي هي وګورئ ولولئ زما عمل نامه مانګیرل چې زه مرو خپل حساب سره مخامخ کیدونکې نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي په لوړ مقام جنت کې چې د هغه د میوه وږي به راکاږي. كلوا
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دا غراز خلکو ته به وویل شي په خوان سره خوري څخي د خپل هغو کړو مکافات چې تاسو په تیرو شو ورځو په دنیا کې کړی. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. او د چا عمل نامه چې د هغه په کین لاس کې ورکړل شي هغه به وایي کاش کې زما عمل نامه ماته نه وای راکړی شوی او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی. کاش کې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنی پای ته رسیدونکی وای. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. نن زما مال ماته هیڅ په کار رانغی زما ټول حکومت له منځه لاړ. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. امر به وشي دی ونیسئ او د په غاړه کې توق واچوي بیا یې دوزخ ته ننباسئ بیا دی په اویا ګزه اوږده زنځیر وتړئ. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دنه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړ او نی مسکین ته د خواړو ورکولو هڅونه کوله. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نو ځکه نن دلته د کوم غمخور دوست شته او نه د زخمونو د زونو نه پرته د دل لپاره څه خواړه چې هغه له ګناهکارانو پرته بل څوک نه خوري. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. نو نه زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسو وینئ او په هغو شیانو هم چې تاسو نه وینئ. دا دی و عزتمن د استاذي وینا ده د کوم شاعر وینا نه ده. تاسو بيخي لکه سان ایمان راوړئ. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. او نه دا د کوم کاهن وینا ده تاسو بيخي لږ غور کوئ. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمانو د پروردګار لخوا نازل شوی دی. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. او که دغه پیغمبر لزانه کومه خبره جوړه کړي زموږ لوري ته منسوبه کړي وای نو موږ به د خیلاس نیولای وای او د شارګي به مو پرې کړیو بیا بل تاسو نه هیڅ څوک له دې کار څخه زموږ منع کوونکی نو. وإنه لتذكرة للمتقين. په اصل کې دا قرآن د پرهیزګارانو لپاره یو نصیحت ده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. او موږ په هیڅ چې له تاسو نه څه کسان د حق تکذیب کوونکي دي. وإنه لحسرة على الكافرين. دا چې کافرانو لپاره په باوري ډول دا د افسوس موجب ده. وإنه لحق اليقين. او دا قرآن بيخي يقيني حق ده. فسبح باسم ربك العظيم. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکۍ ستاینه وکړه. د